د سی ام جی یا چین میډیا ګروپ له لوري د ټپي په نوم مستند فلم تر خپرېدو وروسته د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوی دی. د ټپي په نوم مستند فلم په افغاني او چیني رسنیو کې تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان یو شمېر چارواکي د پوهنتون استادان، ژورنالیستان او دغه راز عام افغانان وایي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د رسنیو له لارې داسې یو فلم خپرېږي چې پکې د دې هیواد دردمن او مظلوم غږ انځور شوی دی. د افغانستان د سرپرست حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي له سی ام جي سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو فلم یې کتلی چې د تیرو 20 کلونو د جګړو او وحشتونو انځور پکې شوی. د نوموړي په خبره هیله لري چې د چین میډیا ګروپ له لوري دغسې فلمونه دوام پیدا کړي او د افغانستان د هغه سیمو مظلوم آواز اوچت کړي چې تر اوسه نه دی پورته شوی. واقعا هم دا ډیر همه جانبه او هراړخیز مستند و. زه ترې متاثر شوم او په واقعي ډول باندې د افغانستان هغه ټپي انځور تصویر کړی و. له هغو همکارانو څخه په دې برخه کې زحمت کښلی و، خواري یې کښلې وه او یو وطني و ملي و اسلامي احساس ورسره و. ترې منندوی یم او په دې هیله یم چې زموږ ځوانان نور هم د خپل هغه احساس له مخې څخه چې د خپل تعهد له مخې خپل هیواد و ولس و ارزښتونو ته لري، نور هم په دې برخه کې کار وکړي تر څو ټول هغه ناویل سوي په تصویر باندې وکاږي او تر خپل ملت او بیا تر نړیوالو پورې ورسېږي. په لومړي قدم کې خو د ټپي فلم مسؤلینو ته چې په هره برخه کې دوی ستړي شوي دي هغوی ته ډېره مبارکي وایم. یقینا ټپي فلم وکولی شول چې په 15 دقیقو کې د ټول افغانستان کیسه یو مستنده نړۍ ته وړاندې کړي. نو دغه فلمونو هغلته ما واورېدل چې دا لومړنی فلم و، دغه فلم به ادامه لري. دغه راز د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وثیق وایي چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو په تیره بیا په وروستیو 20 کلونو کې په لرې پرتو سیمو کې ډیر وحشتونه شوي او د اواز پورته کېدلو ته یې اړتیا لرله چې دا کار له نیکه مرغه د چین میډیا ګروپ ترسره کړی او یو جامع مستند فلم یې ټولنې ته وړاندې کړی دی. په زړه پورې فلم و او واقعا د افغانستان د دردېدلي ځورېدلي او مظلوم ولس د مظلومیت څهره یې منعکسه کړې وه او ډېر ښه انځور یې وړاندې کړی و. په مجموع کې مستندونه ډېر مهم دي چې هغه د یو تېر سوي حالت که تراژیدي وي که خوشحالي وي او شته جریان او ماجرا هغه صورتحال بیانوي او له واقعیتونو څخه پرده راپورته. ژوند زموږ د ټولنې په دې فلم کې څرګنده و. ناخوالې، نیمګړتیاوې، مشکلات د جنګ په اصطلاح اثرات په ټولنه کې ناخوالې، بدبخت شرایط د انساني ژوند دپاره چې په افغانستان کې فعلا خلک هېڅ نه لري. دغه راز د پوهنتون یو شمېر استادان او آزاد خبریالان هم د دې ډول یو فلم جوړول نیک کار بولي او وایي لکه څنګه چې د فلم نوم ټپي دی همداسې پکې د ټپي افغانستان انځور هم ایستل شوی دی او د افغانانو مظلوم آواز پکې پورته شوی دی. دوی د دې ډول فلمونو د دوام غوښتنه کوي. واقعا جالب مستند و. کوم تند خړوبولو لپاره چې راغلو واقعا داسې یو پایله لرلو چې د هر لیدونکي له سترګو اوښکې بهولې. واقعا ډېر متاثره کړلم. هغه څه و چې مو ولیدل چې انتظار مې نه لرلو. د دې ننني فلم د محتوا نه ما دا درک کړله چې استعمار په وروسته پاتې او غریبو هیوادو کې څومره د ظلم او څومره د زیاتي نه کار اخیستی او د افغانانو په نوم باندې چې کومې مرستې یادېدلې هغه څومره پکې فساد شوی، چور او چپاول شوی په لرو پرتو سیمو کې د افغانانو پر مشقت ژوند. هم بحث پکې دا و چې د ټولو ستونزو سره افغانان لا هم د ژوند لپاره مبارزه کوي، هیله لري، خپل سړک جوړوي، خپل ښوونځی جوړوي، خپل اولادونه ښوونځیو ته لیږي او د یو روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. هغه اساسي خنډ چې د امني و افغانستان کې د امریکا اشغال و په زور و هغه ختم شوی، افغانستان د ارامۍ ساه اخلي. دا چې وخت به اخلي د دې لپاره چې افغانستان رښتیا هم لکه د فلم ټپي دی. دغه مستند فلم جوړول د چین میډیا ګروپ له لوري لومړنۍ هڅه ده او هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې پر دې ته ورته نورو موضوعاتو باندې هم مستند فلمونه جوړ کړي. احسان الله کریمي، سی ام جی، کابل.